ډیر اهم دی هر مسلمان دپاره د وسوسې او د شک بیماری او ډیر خلک داسې دي چې هغه د وسوسې او د شک په دې بیماریانو کې اخته شوي دي تر دې چې د لیونتوب حد ته یې ورسوي او په مخه دا خبره چې یاره زما به اودس جوړي او که نه به وي زما دا مونځ به شوی او که نه به وي شوی او ما به دا کار کړی او که نه به یې کړی دې کې پروت تر دې چې د یعنې یو قسمه لیونۍ سړی چاردام کوي او هغه 20 پیرې 15 پیرې ځي راځي شک او وهم او وسوسو نن سبا خلک ډیر زیات نیونې کړي دي او تنګ کړي دي او داسې هم کوي 15 ځل کوي او شکونه پکې کوي مونځ کې هم شکونه کوي او کله سوی نو شیخ صاحب ډیر قیمتي بیان پې کړی دی راځئ چې وورو فایده ترې واخلو راځئ ډیر اهم دی هر مسلمان دپاره وسوسې او د شک بیماری او ډیر خلک داسې دي چې هغه د وسوسې او د شک په دې بیماریانو کې اخته شوي دي تر دې چې د لیونتوب حد ته یې ورسوي او په مخه دا خبره چې یاره زما به اودس جوړي او که نه به وي زما دا مونځ به شوی او که نه به وي شوی او ما به دا کار کړی او که نه به یې کړی دې کې پروت تر دې چې د یعنې یو قسمه لیونۍ سړی چاردام کوي او هغه 20 پیرې 15 پیرې ځي راځي او داسې وکړو بیا یا ما به لاس انځلی او که نه بیا لاړ شي هغه چا دپاره بیا ډېر اهم دی هر مسلمان دپاره خو د هغه چا دپاره چې هغه ته د وسوسې او د شک بیماري او ډېر خلک داسې دي چې هغه د وسوسې او د شک په دې بیماریانو کې اخته شوي دي تر دې چې د لیونتوب حد ته یې ورسوي او په مخه دا خبره چې یاره زما به اودس جوړي او که نه به وي زما دا مونځ به شوی او که نه به وي شوی او ما به دا کار کړی او که نه به یې کړی دې کې پروت تر دې چې د یعنې یو قسمه لیونۍ ته جوړ شي یو سړی چاردام کوي او هغه 20 پیرې 15 پیرې ځي راځي او داسې وکړو بیا یا ما به لاس انځلی او که نه بیا لاړ شي ما به خپل انځلی او که نه بیا لاړ شي مانځه کې ولاړي چې یاره ما به دا سجده لګولي او که نه به ما به دا تکبیر ویلی که نه به ما به سورې فاتحه ویلي او که نه به او دغه سوچونه کې پرېوتي او دا خبره یاده کوي چې شیطان زمونږ د ګمراه کولو او زمونږ د ګډوډ کولو دپاره هر قسمه کوشش هغه کوي یو طریقه د هغه دا د دې منځه دپاره خپل خاص قسم یو شیطان دی چې هغه مونځ په سړي ګډوډ کوي د دې اودس دپاره ځان له خپل دی حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې ده ولې دی دا کار کوي ځکه چې یو عظیم عبادت په عباداتو کې هغه د مونځ دی په عقیده پسې په توحید پسې مونځ دا د اسلام یو لوی رکن نو چې دا عبادت په تا باندې ګډوډ کړي نو تا سره پاتې څه شو ځکه هغه په دې کې کوشش به ډېر کوي ستا د ګډوډ کولو ستا د خرابولو کله به کوشش کوي چې ستا طهارت په تا ګډوډ شي کله به کوشش کوي په تا باندې مونځ ګډوډ شي او لګیا تر دې چې بیا تا ته په ایمان کې هم شکونه وسوسې راچي د الله په باره کې به درته خبرې راچي د پیغمبر په باره کې به درته خبرې زړه ته راچي دا هر قسمه کوشش به هغه کوي او ځکه بعض کسان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا رالو یا رسول الله موږ ته د الله په باره کې داسې خبرې راځي چې موږ یې ویلی نه شو داسې ډېر خلک زموږ خوا هم راغلي او تپوس کوي ما ته داسې د الله په باره کې داسې خبرې راځي چې یعنې زه یې بیانولی وی نه شم دقه شان سوال د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه شوی چې یا رسول الله موږ ته داسې قسمه خبرې د الله په باره کې راځي دین په باره کې چې موږ یې بیانولی نه شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی ته دا طریقه وښوه او دا ورته وویل چې دا مسلمان سړي ته دا قسمه وسوسې او سوچونه دا ورته دغه رااچوي شیطان ته به دا کار کوې چې دا سوچ دا وسوسه به دغسې بنده کړي بیا به اعوذ بالله ووایې سوره اخلاص ویل شو دغه شان ګس طرف ته لاړې توکل شو الغرض دا ټول علاجونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وښوه مشکل اوس دا دی یعنی شیطان اوس ما ته وسوسه راواچوه که هغه د الله په باره کې ده که د پیغمبر د قرآن یا مونځ او هر څه چې مشکل به موږ کې دا دی چې موږ د شیطان ته یعنی ښه مخکې مجال ورکړو او لار ورته کولی وکړو چې او ته په ما باندې دا ټوغه کولی شي لږ اوس نو زه هم د هغه دغه وسوسو سره پکې روان یم چې راته څه وایي زه هم وایم او صحیح چې راته څه وایي او زه هم صحیح نو خو لار هغه ته کولاو شو که نه که ما ورته چېرته په اول پیر دغه لار په ده باندې بنده کړو دی بیا نه راځي دې قسمه خبرونه ځکه یې ته پته چې یاره دا سړی خو زما په دې قصو کې نه راځي او دا سړی زه نشم راګیرولی د ده عبادت نه خرابېږي د ده دا مونځ نه خرابېږي او ځکه د بعضو سلفونو دا خبره نقل ده او بعضو
علماء د امام احمد بن حنبل رحمه الله نه بیانې چې هغه پیر مونځ کو او په منځ کې داسې اشاره وکړه دوه ګوتې داسې کړه بیا وروسته کسانو ته تپوس وکړو چې امام صاحب تاسو دا په منځ کې داسې وکړو هغه وی شیطان راته منځ کې وسوسه راچوله چې دا مونځ راباندې ګډوډ کړي یعنې اودس دې صحیح نه دی یا دا یا دا وایي ما داسې وکړو چې دوه ګواهان دې بینې راوستي زه سره منع یم که چېرته ما او ته د شیطان دا دروازه دقه شان بنده کړه که نه نو هغه مونږ ته بیا نورې وسوسې نه شي راچولی خو ما او ته پرېښودی چې ته لږ اوسه یعنې زما خوا ته یو ورځ یو کس راغلی د جمعې په ورځ چې ما ماسخوتن بیان وکړو راووتم هغه بلکل لیونی شوی و دې دروازې کې ما سره ولاړ و ژړلې ما ته وایي زه به مسلمان یم که زه به کافر یم ما پوه کړو ما نه ته انشاءالله مسلماني او کلمه ته وایي الله مني د الله پیغمبر مني څنګه بیا وایي زه به مسلمان یم که زه به کافر یم دا اوس یعنې شیطان دې وسوسو او دې سوچونو دیزې ته را رسولی دی چې دی اوس لیونی ته جوړ شوی چې زه به کافر یم که زه به مسلمان یم دا کار به ما کړی و که نه به یې کړی او د طلاق په دې باب کې خو ډېر راځي یعنې یو کس راغلی و خواله چې دا به طلاق یو که نه به یې طلاق طلاق به یې که نه به یې طلاق خیر ما ښه مطمئن کړو د کوره پورې ما سره روان بیا ما سره میلاو شو دې دروازې کې بیا را واپس شو ما یې څه چل دی وایي ما چې تا ته دا خبره وکړه چې لکه ما ښځې ته داسې ویلي دي یا نه دي په دې خو به نه طلاقه شوي که نه تا ته چې ما وویل دې ته اوس وایي د وهم بیمار د ده اخرنی انجام لیونتوب لیونتوب ته وړی ښه قدرمنو دا بیان تاسو واورېدلو که چېرته تاسو ته هم دا مسله وي او تاسو دې بیان سره حل شوي وي نو کم از کم دا بیان مخکې د ثواب په نیت شیر کړئ السلام علیکم ورحمة الله